الله فرمایي لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه اے زما بندگانو ستاسو لپاره کناری نه او کزنانه نو بهترینا نمونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات دی د الله د پیغمبر په ذات کې ستاسو لپاره بهترینا نمونه موجود دا خپل کوي کاغه عبادت دی او کمالات دی کغم خادیرا د دې وجینا د الله د پیغمبر سنت په لول غواړي عزت مندو دا سوچ نه دی پکارو چې مړی اوري او کناوري او په خبرونو کې ژوند دي او کمړ دي دا سوچ مکوا بلکې د ژوندو سوچو کدا د اخیری خبره نه ده او نه قبر کې الله دې ته پوس کې او نه په حشر کې کوي چې ته حیاتی وي او کما ماتي وي الله رب العالمین بر دې خبره ته پوس کوي چې ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم څومره بهترین امتی وي او داغه په سنتو باندې عمل کړی دی ځکه صحیح حدیث کې راځي په حوض کوثر باندې بس د الله پیغمبر فرمایي ز خلق وینما چې داغي شکلونه بداسي چې دا زما امتیان دي نو زبا هغه به جهنم ته روان شي پرشتو به روان کړي نو زبا وایم چې دا خو زما صحابه دي او زما ملګری دي را پرې روي ا پرشتي به وي د الله پیغمبر ته پته ده ستا د مر نرستو دي ستا کوم سنت پر کړی دي چې دا ستا امتیان دي مونږ عزتمندو برای نام امتیان یو او په دې غور او فکر او دې سوچ کې لګیدلیو په دې خبره مناظرې کوو چې څوک حیاتیان جوړي او څوک مماتیان جوړي دا تاسو او سوچ اچا مونکو چې دې مړی سوچو کا چې دې قبر ته روان دي نو چې د ایمان سره د دنیا نه تل دی او بغیر د ایمان نه تل الله دې مونږ ټول د ایمان په حالت کې مر راولي او بیا چې دا مړی وفات شو نو دې صحیح خخ شوی د شریعت د اصول مطابق او بیا چې دې صحیح خخم شو د مد نرستو چې د کومه ترکو مال پاتې دی نو دا صحیح تقسیم شوی دی کنه ورونو په قبضه کړی را بچو په قبضه کړی را د دې خبره غم د سره نشته دی خدای یو نظریه او عقیده ځان له جوړ کړی را باقي خپل وخت فضول خرابې د دې وجنه عزتمندو د الله تعالی د پیغمبر سنت خپل اول غواړي